جاوید قیام وایي چین سره د سوداګرۍ پر پراختیا ټینګار کړی. په چین کې افغان سفیر ویلي چې په افغانستان کې د موجوده اقتصادي بحران مخنیوي لپاره پکار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه لا پراخه شي. سټریټس ټایمز د جاوید قیام له قوله راپور ورکړی دی چې پکې د له افغانستان سره سوداګرۍ برخه کې شته خنډونه له منځه یوسي او اجازه دې ورکړي چې د افغان کروندګرو محصولات چین ته صادر شي. نوموړي ټینګار کړی دی چې چین له تیرو څو کلونو راهیسې له افغانستان سره د سوداګرۍ برخه کې شته خنډونه لرې کړي دي او له دغه هیواد سره یې په هر اړخیزه توګه پام وړ همکاري کړې ده. خو زیاتوي چې چین د افغانانو د لاسنیوي په موخه له افغانستان سره سوداګري نوره هم پراخه کړي. په همدې حال کې جاوید قیام له بلومبرګ نیوز سره هم په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې له چین څخه د افغانانو توقع دا ده چې دغه هیواد خپله دروازې د افغان سوداګرو پر مخ پرانیزي. پکین تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو واک ته د اسلامي امارت له رسېدو سره سم د افغانستان د بیارغونې برخه کې د مرستې غږ کړی دی او د غرض یې د 42 میلیونه ډالرو په ارزښت دغه هیواد د خوراکي توکو د تامین ژمنه هم کړې ده. لیدونکو له مالتیا مننه، ښې چارې.